چمن کې پرلط ناست دی د دې دپاره چې موږ دا پاسپورټ چې دی نه منو. پاسپورټ څه کوي؟ موږ له سره دا ډیورنډ دا کرغېړنه دا منحوسه کرښه نه منو. موږ ملګرو پښتنو لږه پښتو خو کول غواړي، ملګرو پښتنو لږه پښتو خو کول غواړي، دا سترګې د حالاتو د کږې سمول غواړي چې موږ تږي ترسکی نه سو اغیار ورپکې لامبي، چې موږ تږي ترسکی نه سو اغیار ورپکې لامبي، دا سین که اباسین شي هم پرې اور لګول غواړي. معززانو د چمن په ښار کې چې پر مشر منظور پښتون باندې څرنګه حمله وسوله، بیا د هغه پر ګاډۍ باندې د ریاست پاکستان لخوا سټریټ فایرینګ وسوی، په هغه ګاډۍ کې ګولۍ ولګېدې، نور زموږ د ملګرو په ګاډیانو کې ګولۍ ولګېدې، ملګري زخمیان شو. دا که په ساده نظر ورته ګورې خو یو واقعه ده، خو که په یو بل انداز ورته وګورې دا د ریاست پاکستان لخوا پر دوست پښتون قام باندې حمله ده. منظور پښتون څه ګناه کړې وه؟ خو راغلی و په چمن کې پښتانه ناست وو، پرلط کښېنولی وو، مشر په پرلط کې شرکت کړی و. دوی دا نه غواړي چې د وزیرستان او د چمن پښتانه دا په خپلو کې له یو بل سره غم شریکي وکړي، ځکه خو دوی پر مشر باندې په جنوبي پښتونخوا کې پابندیانې لګولې وې. هر وار چې مشر راځي، علي وزیر راځي یا نور ملګري راځي، دوی روډونه تړلي وي، رکاوټونه یې جوړ کړي وي. دا د دې دپاره چې تا نه یې لکوي چې ته سره یو شې، تا نه یې لکوي چې ته د وزیرستان پښتانه له تا سره د یووالي، د ورورګلۍ، د خپلوۍ یو پیغام ورکړي. د افغانانو باندې له افغان کډوالو سره چې روان کوم ظلم دی، د ډیورنډ د کرښې د معاهدې په هکله دوه معاهدې چې دي دا ډېرې زیاتې مشهورې دي. یوه د ډیورنډ په نامه یادېږي، یوه د ګندمک په نامه یادېږي. په دې دواړو معاهدو کې د ایزمنټ رایټس په نامه باندې یو شک موجود دی. په هغه شک کې دا واضح لیکلي دي چې پر کرښه دا خوا او د کرښې دا خوا انسانان یو بل ته په اسانۍ باندې تګ کولی شي. مګر دلته دوی پر دې ډیورنډ کرښه باندې د پاسپورټ د اجرا فیصله کړې ده. په ډیورنډ کې پرلط، په چمن کې پرلط ناست دی د دې دپاره چې موږ دا پاسپورټ چې دی نه منو. پاسپورټ څه کوي؟ موږ له سره دا ډیورنډ دا کرغېړنه دا منحوسه کرښه نه منو، موږ ډیورنډ کرښه نه منو. دا د پښتون وطن پر سینه باندې یو لیکه راکش کړې ده، د ډیورنډ کرښې نوم یې ورکړی دی. موږ افغانان د احمدشاهي جغرافیې قایل خلک یو. موږ په احمدشاهي جغرافیې کې دننه هېڅ یو باډر، هېڅ یو ډیورنډ لاین نه منو. ملګرو دا پرلط دا غوښتنه کوي چې دلته پر د پاسپورټ چې کومه فیصله ده دا فیصله به واپس واخیستل شي. مګر ریاست پاکستان کله چې مشر چمن ته راورسېدی، بیا ګورنر بلوچستان راغی چمن ته د مذاکراتو په بهانه باندې. هلته د چمن د پرلط انتظامیه کمیټۍ خپل مجلس، خپلې مطالبې ګورنر محترم ته کښېښولې. ګورنر دوی ځکه راولږئ چې په هغه شپو کې مشر چمن ته راغلی و، د مشر پریشر و چې څنګه هم مشر له چمنه وتلی دی، مشر ګرفتاره شوی دی. له هغه بعد تر اوسه پورې دوی بیا د چمن د پرلط غوښتنې او مطالبې نه اوري. موږ له دا سټیجه ایز ا پي ټي ایم اعلان ورته کوو. پي ټي ایم د چمن له پرلطو سره ډېر ښکاره، ډېر واضح ولاړ دی او بلکې په عمل یې ثابته کړې ده. هر چا د چمن په پرلط کې شرکت کړی دی، خو چې څوک پر ګرفتاره شوی دی هغه یا علي وزیر دی یا د پي ټي ایم مشر منظور پښتون دی چې د چمن په پرلط کې شرکت کړی دی، بیا ګرفتاره شوی دی. ملګرو زموږ دا جنګ، دا د کامي بیانیې جنګ، دا ډېر اوږد جنګ دی، دا یو اوږدمهاله جنګ دی. په دې کې به له صبر او استحکام څخه کار اخلو. جیلونه دا په دې لاره کې تړلو شان دي. مشر ګرفتاره شوی دی، بیا به
لاره کږي دا به راخلاص شي زموږ ستاسو لاره داسې لار ده د غلام کار په کامل تحریک کې دا جیلونه دا فایرونه دا مقدمې دا چې وي دا د سیاسي کارکنانو دپاره سیاسي تمخې وي دا له خپل وطن سره د مینې تمخې وي ثبوتونه وي په دې لاره کې به ډېر په استقامت ډېر په نوالۍ ډېر په خپلوۍ تګ سره کوو تر هغه پورې تر څو چې و خپلو کامي اهدافو ته نه یو رسېدلي تر څو چې د یو آزاد او د یو خپلواک ژوند نه یو خاوندان شوي ډېره مننه کور مېره